السلام علیکم دوستانو. د کرکټ په اړه د نن تازه څلور مهم خبرونه. راشد خان د کرکټ په نړۍ کې د یو لوی نړیوال ریکارډ ماتولو په لور روان دی. څلور افغان لوبغاړي د انګلستان په سلبالیزه سیالیو کې ګډون کوي. ویډیو تر اخره راسره وګورئ. که په دې چینل کې نوی یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. راشد خان چې د کرکټ په نړۍ کې یو نوم دی، اوس د یو لوی نړیوال ریکارډ ماتولو په لور روان دی چې ګمان نه کېږي په راتلونکي 100 کاله کرکټ کې مات شي. هغه داسې چې راشد خان په 253 ټولو شل اوریزو لوبو کې چې ملي او نړیوالې لوبې هم پکې شامل دي 352 وکټې اخیستې دي، چې دا د شل اوریزه کرکټ په تاریخ کې څلورم لوبغاړی دی چې په ټول شل اوریزه کرکټ تاریخ کې ډېرې وکټې اخیستې دي. راشد خان یوازې 98 وکټو ته ضرورت لري چې د کرکټ شل اوریزه لوبو کې بچي وکړي. اول سونیل نارین دی چې په 351 لوبو کې 390 وکټې اخیستې دي. دویم عمران طاهر دی چې په 300 لوبو کې 384 وکټې اخیستې دي. دریم شکیب الحسن دی چې په 319 لوبو کې 362 وکټې اخیستې دي. څلورم بیا افغان ستوری راشد خان دی چې په 253 لوبو کې 352 وکټې اخیستې دي. پنځم بیا شاهد افریدی دی چې په 323 لوبو کې 344 وکټې اخیستې دي. دا ټول شل اوریزه کرکټ کې حسابېږي. لیګونه او ملي لوبې ټول مکمل معلومات دي. الحمدلله د ساوت افریقا تیز توپ اچوونکي وین فارنیل د اسلام مبارک دین قبول کړی دی او نوی اسلامي نوم یې محمد ولید دی. حلیمډار ویرات کوهلی د کرکټ نړۍ افسانه وبلله. د پاکستان او نړۍ نامتو لوبڅار حلیمډار د هندي لوبډل مشر ویرات کوهلی د کرکټ نړۍ افسانه وبلله. نوموړي یوه سلفي چې د ویرات کوهلی سره یو ځای ایستلې ده په خپل ټویټر اکاونټ یې شیر کړې ده. په ټویټر کې د شیر شوي سلفي سره ویرات کوهلی او پاکستاني لوبڅار حلیمډار خوښ ښکاري. حلیمډار د عکس په سرلیک کې ویرات کوهلی ته په خطاب کې لیکلي دي د کرکټ د نړۍ له افسانې سره. د لوبڅار حلیمډار ټویټ په پاکستان او هندوستان کې د ټویټر کاروونکو لخوا مثبت کمنټونه ترلاسه کړي دي. یو کاروونکي لیکلي دي افسانوي کرکټر او افسانوي لوبڅار. دغه ټویټ ته یو بل هندي ټویټر کاروونکي لیکلي دي په یو چوکاټ کې دوه لوی شخصیتونه. باید وویل سي چې په دې وروستیو کې د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې مشر بابر اعظم په یو ورځنیو سیالیو کې د ویرات کوهلی څخه لومړی مقام ترلاسه کړ. نوموړی دویم مقام ته کښته سو. ویرات کوهلی د 2018 کال اکتوبر میاشتې راهیسې د کرکټ نړیوالو شورا یو ورځنیو سیالیو درجه بندۍ کې لومړی مقام له ځان سره ساتلی و. د انګلند سلبالیزه کرکټ لیګ ته له سلو کمې ورځې پاته دي. د یاد لیګ په اړه څومره پوهیږئ؟ د انګلند سلبالیزه کرکټ لیګ به د بهرنیو لوبغاړو په ګډون درې نیوي وروسته د جولای په 21مه نیټه د ښځینه او نارینه کرکټرانو ترمنځ جلا ډول پیل سي. دلته درسره د لیګ په اصولو او د نارینه لوبډلو د لوبغاړو په اړه معلومات درکوم. د دې لیګ حصول په هر انینګ کې 100 بالونه کیږي. د ډیرو منډو جوړونکي لوبډله به ګټونکې وي. بالر کولی شي پرلپسې 15 یا 10 بالونه وکړي. په دې اړه به پریکړه د لوبډلې کپتان کوي. بالر په یوه لوبه کې په ازمایي ډول 10 بالونه هم کولی شي. د بالینګ سایډ کولی شي 2.5 دقیقې ټایم اوټ واخلي. په دې مهال روزونکي د لوبغاړي سره د مشورو شریکولو لپاره لوبغالي ته داخلېدلی شي. یوازې 25 باله پاور پلی د پاور پلی پر مهال به یوازې دوه لوبغاړي د دایرې څخه د باندې وي. یوه لوبه به په 2 ساعت او 30 دقیقو کې خلاصیږي. هرې لوبډلې کې یوازې 3 بهرني لوبغاړي لوبېدلی شي. د لوبډلو بشپړه نوملړ به 15 نفرو ته رسیږي. دې لوبو ته تر اوسه پورې 15 افغان لوبغاړي اخیستل شوي دي: راشد خان، محمد نبي، مجيب رحمان، قیس احمد او نوین الحق. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.